پاکستان څنګه په افغانستان باندې هوایي او ځمکني بریدونه وکړل؟ په دې بریدونو کې څو کسان شهیدان کړل؟ ویډیو وګورئ او همداسې نورو موضوعاتو لپاره سوله افغان چینل سابسکرایب کړئ. پاکستان د تیر په څیر یو ځل بیا د TTP طالبانو په نوم باندې په خوست او پکتیکا کې د عامو افغانانو کورونه بمبار کړل. دا بمبارونه یې د شپې په 3 بجې ترسره کړي دي او یاد بریدونه یې په پکتیکا او خوست کې ترسره کړي دي. په یادو بریدونو کې تر اوسه پورې د 8 کسانو د مرګ خبر ورکړل شوی دی چې ویل کېږي 6 کسان یې په پکتیکا کې شهیدان کړي دي او 2 ښځې یې په خوست کې په شهادت رسولي دي. د شهیدانو عکسونه په ټویټر او فیسبوک کې خپریږي چې موږ ته یوټیوب د خپرولو اجازه نه راکوي. پاکستان ادعا کړې ده چې په یادو بریدونو کې د TTP یو قومندان عبدالله شاه وژلی دی، خو د پاکستان له دې ادعا څخه وروسته عبدالله شاه یوه ویډیو خپره کړې ده چې په هغه ویډیو کې وایي چې زه اوس هم په جنوبي وزیرستان کې یم او د روژې په ومه چې کوم برید چې د پاکستان لخوا شوی دی د پاکستان دا ادعا دروغ ده چې زما د وژلو په نوم یې په افغانستان کې برید ترسره کړی دی. بلخوا د پاکستان دا بریدونه ګڼو پاکستاني خلکو ستایلي دي او د خپلو الوتکو عکسونو سره یې د پیغور په بڼه لیکلي دي چې سهار په خیر افغانستانه. یاد بریدونه طالبانو هم منلي دي او دا چې طالبانو په دې اړه پاکستان ته کوم جواب ورکړی دی نو په دې اړه زموږ راتلونکي ویډیوګانې وڅارئ. د بلخوا ویل کېږي چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پاکستاني ځواکونو په عامو کورونو باندې بریدونه شروع کړي دي چې د یادو بریدونو په پایله کې ګڼ شمېر کورنۍ د خپلو کورونو څخه وتلو ته مجبوره شوي دي. بلخوا بعضې سرچینې وایي چې هلته ورسره طالبان هم په نښته اخته دي خو د دې خبر لا کوم رسمي سرچینې پخلی نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان په افغانستان باندې برید کوي. له دې مخکې هم څو ځلې پاکستان په افغانستان باندې هوایي او ځمکني بریدونه ترسره کړي دي.